حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې پر مسافرو باندې موږ دلته په خارج کې مسافر یو، نو پر موږ باندې قرباني اختری واجب دی وکنه؟ محترمینو ګوري، اول خو تاسې مسافر وپېژنئ. هغه مسافر چې کوم ته په عباداتو کې تخفیف وي، هغه مسافر دی چې کوم چاته پر منځو کې تخفیف وي، یعنی د 4 رکعاته پرځو پر ځای 2 رکعاته کوي. هغه دا چې یو څوک 48 میله 28 یا 28 کیلومتره دی د خپل علاقې څخه تللی دی یو ځای ته په نیت د دې چې دی هلته د 15 کمې شپې تېروي، نو دا مسافر بلل کېږي. یا د یو ځای دی په نن او په سبا کې چې نن و سبا ځم، دا مسافر بلل کېږي. نو د ده دپاره بیا دا ګنجایش شته که قرباني پر ده نه ده واجب چې دی وکړي. که چیرې په خپله خوښي وکړي نو ده ته ثواب ملاویږي. په حواله سره د رد محتار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 312، فتاوا هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 292، بدایع صنایع جلد نمبر 5 صفحه نمبر 3. دغه چې کومې ډېرې شپې تېروي هلته په کلو ناستې، دا خو نه دی مسافر، دا د کورو څخه لرې دی. لیکن هغه شرعي مسافر نه دی چې کوم ته د عباداتو تخفیف وي، یعنی کموالی وي. دا خلک که چیرې نصاب ته مال رسېدلی وي، دی صاحب نصاب وي، بیا پر دې باندې واجب ده کوي به. او که چیرې یو مسافر سره مال موجود وي، مسافر وي، یعنی دی 15 ورځې څخه کمې ځای شپې کوي او دی شرعاً د عباداتو تخفیف ودته وي، د هغه سره که مال موجوده وي په سهولت سره قرباني کولی سي، نو د لپاره دا مستحب ده چې وکړي. والسلام.